د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. خلیلزاد ویلي د افغانستان د منزوي کولو پلویان نه یو. د افغان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي امریکا تر دې دمه د افغانستان د منزوي کولو یا اقتصادي او سیاسي ماتې پلان نه لري. نوموړی وایي له افغانستان سره د امریکا اړیکې د دوحې په هوکړه پورې تړلې دي او څومره چې دا هوکړه عملي کیږي له کابل سره به د واشنګټن اړیکې ښې شي. خلیلزاد ادعا کوي چې د دې هوکړې ډېرې برخې نه دي عملي شوي، نو له همدې امله امریکا هم خپل ډیپلوماټیک ماموریت ځنډولی دی. خلیلزاد زیاتوي چې د نوي حکومت له مشرانو سره په خبرو او مذاکراتو بوخت دي او دوی دې ته هڅوي چې د دوحې هوکړه عملي کړي. هغه ټینګار وکړ چې د دوحې هوکړه د ټولو اړخونو په ګټه ده او عملي کول به یې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ښې کړي. همداراز کندهار کې د اوبو 3 بندونه جوړیږي. په کندهار کې د اوبو 3 نور بندونه جوړیږي. د کندهار ځایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د دغه ولایت په سپین بولدک او شاولی کوټ ولسوالۍ کې د اوبو د ذخیرې 3 بندونه جوړیږي. راپورونه وایي چې له دې ډلې یو بند په سپین بولدک کې جوړیږي چې د شاوخوا 2.7 میلیونه متره مکعب اوبو ذخیرې وړتیا به ولري. همداراز په شاولی کوټ کې جوړیدونکی بند به هم 1.7 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا ولري. د کندهار ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو کې د اوبو د کمښت له امله بزګرانو د برمو په وسیله د ځمکو لاندې اوبو رایستل پیل کړي دي چې دا به د هیواد لپاره نه جبرانېدونکي زیانونه ولري. له همدې امله دوی هڅه کوي د کروندګرو د اړتیا وړ اوبه د بندونو د جوړولو پر مټ پوره کړي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښې چارې.